په کندوز ولایت کې د افغانستان د طبي شورا د استازولۍ د دفتر د پرانیستلو پروګرام په دې پروګرام کې د دغه شورا غړو او د کندوز ولایت سیمایي چارواکو ډاکټرانو او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ګډون کړی و. چارواکي په کندوز ولایت کې د دې شورا د استازولۍ د دفتر د پرانیستلو موخه د شمال ختیځ زون د اوسیدونکو لپاره د روغتیايي ستونزو حل او په دې برخه کې د لازمو خدمتونو وړاندې کول یادوي. دسترسی به خدمات شورای طبی را برای مردم عذاب دیده افغانستان که در اینجا ساکن هستند مساعد می‌سازد و همچنان برای اطباء گرامی کشور ما در این ساحت سهولت‌های دسترسی به خدمات راجستریشن و جوازدهی هم مساعد می‌سازد. په ورته وخت سیمایي مسؤلین د دغه استازولۍ په پرانیستلو خوښ دي او هیله لري چې له دې وروسته به د دغه شورا په مرسته د طبابت په برخه کې شته ستونزې هوارې شي. هدف دا ده چې نور افغان ولسونه هغه ناروغان چې نورو هیوادونو ته د تداوی او علاج د پاره ځي نن څخه وروسته باید په خپل هیواد کې د هغوی تداوی او علاج وشي. په کوم بخشو کې چې مشکلات دي هغه باندې ان شاء الله د ستامي ریاست او ستامي وزارت شورای طبي او نور ټول ارګانونه چې په دغه برنامه کې داخل دي ان شاء الله مشترک به سره کار کوو. بل لور ته د کندوز اوسیدونکو او دغه ولایت ډاکټران هم هیله لري چې د افغانستان د طبي شورا د استازولۍ په پرانیستل کېدو سره به روغتیايي مرکزونه پیاوړي او د روغتیايي خدماتونو په برخه کې د دوی ستونزې به هم هوارې شي. بدون شک همکار با ما و شما بوده، در آینده اینا با ما و شما همکار باشن ان شاء الله که ما در ارتقای ظرفیت ارزی خدمات صحی از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهیم کرد. د افغانستان طبي شورا یو خپلواکه اداره ده چې د ځانګړي کوډ او بودیجې په درلودلو سره د هیواد په کچه د ډاکټرانو د تخصصي حقوقو د خوندیتوب او د ناروغانو د حقوقو د درناوي په برخه کې د یو مناسب چاپیریال د تأمین او د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ فعالیت کوي.